السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مستر زهین یوټیوب چینل دی. تاسو ته پر یو نوی ویډیو باندې چې د افغانستان د پوهنې وزارت د 1060 اداري بستونو اعلان دی جوړه شوې ده. دا بستونه د ولسوالۍ د پوهنې امنیتونو تعلیمي حوزو لپاره د آزاد رقابت لارې اعلان شوي دي او ادعا کیږي چې استخدام پروسه و شفاف او پر وړتیا او علمي معیارونو به ولاړه وي. څنګه کولی شو د ثبت نام وکړو، لیست یې ګورو، همدارنګه د استعدام میکانیزم یې څنګه دی پر دې باندې بحث کوو. همدارنګه بله موضوع موږ سره دا ده چې د سوالونو اړوند موضوع شریکوو چې بانک کې سوالونه شریک شوی دی، تاسو کولی شئ هغه ورته مطالعه کوئ او تر څو امتحان ته آمادګي ونیسئ. لومړی راځو دې ته چې موږ سره د دې ثبت نام هغه البته موږ د دې میکانیزم لپاره څنګه کولی شو چې ثبت نام ورته وکړو. د دې لپاره به تاسې اړونده ولسوالیو ته ځئ. کوم د ولسوالیو د پوهنې امنیتونه چې دي هغې ته به تاسې تشریف وړئ. د اعلان نیټه چې ده د 1405 دویمې میاشتې د 21 تاریخ نیټې څخه نیولې تر 10 کاري ورځو پورې دا اعلان دی. د دې ورهاخوا چې دی بیا اعتبار نه لري او تاسې نشئ کولی ثبت نام ورته وکړئ. همدارنګه هماغه اړوند د هرې ولسوالۍ د هر ولایت د افغانستان د هر ولایت او د هرې ولسوالۍ چې اوس به موږ په لیست کې هم وښایو اړوند چې هر څوک کولی شي چې خپل تحصیلي اسناد، د تذکرې کاپي دا یوسي ځان سره او دغې بست اړوند د اعلان د ثبت نام لپاره فورمه ترلاسه کړي او ثبت نام ورته وکړي. فورمه یې هم تاسو ته موږ تشریح کوو چې څنګه ډکېږي، پر دې باندې موږ کار کوو. همدارنګه دا موږ سره لیست دی، تاسې به یې دا لیست وګورئ. تاسې وګورئ چې دلته موږ سره اول د شماري تقریبا موږ سره تر 1060 پورې دي ولایتونه دي. ولایتونه مشخص شوي دي چې موږ سره لغمان، همدارنګه ننګرهار، بیا ورپسې لوګر، میدان وردګ، فراه، هرات، همدارنګه بادغیس، هلمند، فاریاب او داسې ټول ولایتونه چې څومره ولایتونه کې اعلان شوي ټول دې کې مشخص شوي دي. د یو ولسوالۍ دي چې کوم ولایتونه اړوند ولسوالۍ وي هغه دلته مشخص شوي موږ سره. او دغه تعلیمي ادارې نوم دی چې د اړوندې ولسوالۍ معرف امیریت وي یا عمومي مدیریت وي د هغې ذکر شوی دلته. همدارنګه دی د بست عنوان دی چې موږ سره عضو مسلکي امور مالي و کارکنان، عضو مسلکي املاک تاسیسات و خدمات، عضو مسلکي نظارت گزارشدهی و احصایه، عضو مسلکي امور مالي و اداري. دغه د 4 قسمه بستونه اعلان سپارل شوي دي په هر ولایت کې او په هر ولسوالۍ کې. د نوعیت دی چې دا بست مامور بست په صفت باندې دی، چې امیر نه دی البته مامور به وي. او بست 4 بستونه دي چې په دولتي لحاظ باندې ډېر اوچت بستونه دي. د ښوونکو له بستونه هم اوچت دي چې هغه 5 دي، دا 4 بستونه دي. د شمارې مخصوص تشکیل کوم کوډ چې دی هغه دلته ذکر شوی دی. دا هم تاسو ته پکارېږي، دا باید تاسې دا اړوند بس تاسې وګورئ. او لکه فرض کړئ موږ سره په ننګرهار کې چې دی د روداتو ولسوالۍ یا د چپرهار ولسوالۍ دا وګورئ، دا یې موږ سره بس شو. دا به موږ سره تشکیلاتي کوډ اخلو، دا بیا موږ سره په فورمه کې پکارېږي. دلته یې تاسو ته ذکر کړی دی چې څو بستونه اعلان ته سپارل شوي دي، هغه شمار یې دی. نو راځو موږ دلته په درخواستي فورم باندې بحث کوو، یعنې د فورم څنګه ورته ډک کړو، فورمه څنګه ورته ثبت نام څنګه ورته ترسره کړو. دا موږ سره فورمه ده. تاسې به دا فورمه یو ځل ډاونلوډ کړئ او چاپ به یې کوئ او بیا په هغې کې خپل معلومات ورسوئ. تاریخ به دلته ووهئ، شماره به تاسې نه وهئ ځکه شماره هغوی خپله وهي. هغوی چې کله تاسو نه تسلیمي اخلي هغوی خپله شمارې ورباندې وهي. دلته به تاسې خپل نوم ذکر کوئ، دلته به تاسې تخلص، دلته به د والد صاحب نوم، دلته به د نیکه نوم، دلته به فعاله شمېره ولیکئ او دلته به تصویر نصب کړئ. همدارنګه تاسې تحصیل اړوند مشخصات دلته لیکل کېږي چې څومره تحصیل کړی دی، لیسانس مو کړی دی او که چهارده پاس یاست دلته یا که ماسټرۍ دلته به ذکر کوئ. رشته به مو خپله ذکر کوئ. دلته دې پسې به تاسې د زده کړو مرجع ولیکئ چې د کوم پوهنتونه فارغ یئ. بیا به د فراغت کال ولیکئ. همدارنګه هلته به تاسې بیا د هغه خپل استوګنځي اړوند باندې چې کوم ادرس وي ستاسې، که فعلي استوګنځی وي دلته به یې تاسې لیکئ او که دایمي وي دلته به یې لیکئ. ولایت به دلته ذکر کوئ، دلته به دایمي ولایت ذکر کوئ، یعنې چې تاسې اصلي ولایت کوم دی هغه به دلته ذکر کوئ، کوم چې اوس پکې اوسېږي هغه به دلته ذکر کوئ. همدارنګه ولسوالي هم داسې ده، قریه هم داسې ده او دلته به تاسې د تذکرې نمبر خپل ذکر کوئ او به لیکئ. دلته به ستاسې د غوښتنلیک اړوند هغه دي چې کوم بس ته تاسې غواړئ ثبت نام وکړئ هغې مشخصات به تاسې لیکئ.
ولایت به ذکر کوئ، ولسوالي هغه تعلیمي حوزه به ذکر کوئ، دا به د بست عنوان ذکر کوئ چې کوم بست دی، دا به تشکیل کوډ ذکر کوئ، بیا به داسې خپل امضا ورته لیکوئ، لاسلیک ورته کوئ. دا بیا ستاسې مربوط نه دی، دا بیا هغوی ګوري چې څوک واجد شرط دي نو هغه دلته ټیک مارک کوي، او څوک واجد شرط نه وي بیا هغه ته دلته ټیک مارک کوي. نو دې سره داسې کار مه لرئ. نو تاسې دا بیا د هغوی کمیټه په دې باندې کښېني او کمیټه بیا تدې نه هر یو خپله امضا کوي، هغوی دا تاییدوي. تاسې دلته یو نوټ لیکلی دی چې یادونه درته کړې د اصلي اسنادو د تذکرې کاپي ضمیمه کول د غوښتنلیک لپاره ضرور دي. دا به تاسې خپل د اصلي اسناد او د تذکرې کاپي به تاسې د دې غوښتنلیک سره ضمیمه کوئ. یا د لیکلي د ارایې اسناد د اصلي و کاپي تذکره ضمیمه درخواستي ضروري میباشد. نو دغه مشخصات دي، تاسې کولی شئ چې دې باندې څنګه کوئ خپله فورمې ډکې کړي او په دې طریقه باندې ثبت نام در سره کوي. همدارنګه دلته موږ سره یو بل فایل دی چې په دې کې تاسو ته هغه د سوالونو اړوند موضوعات شریک شوي دي چې موږ سره تاسې وګورئ. د ولسوالۍ د پوهنې ملتونو تعلیمي حوزو د ادارې خالي بستونو لپاره پوښتنې دي. دوی ټولې پوښتنې چمتو کړي دي، مختلف هغې کې دې برخه کې پوښتنې کړي دي، هغه ارشاد پوښتنې دي، کمپیوټر پوښتنې، اداري او مدیریت مفاهیم، همدارنګه ټول اړوند څومره چې دوی پوښتنې ټولې پکې ذکر کړي دي. د بیا هر یو چا ځوابه سوالونه دي، بیا تاسې دا ټول مطالعه کوئ او په دقیق ولولئ او د امتحان پر ورځ ښه چمتووالی ورته ونیسئ، بیا امتحان ته ورشئ. نو خدای مهربانه دی انشاءالله کامیاب به برخه وي. دا تاسې ته تعلیمي ویډیو او ستاسې د پوهې دپاره انشاءالله دا ویډیو جوړه شوه. تاسو غواړئ چې داسې ویډیوګان نور نه خبر شئ نو زموږ چینل په یوټیوب کې مستر ذهین یوټیوب چینل دا در سره تعقیب کړئ او پر فیسبوک زموږ پیجونه هم سره تعقیب کړئ.